له دې وړاندې دغه ماشینونه په رغنیزو کارونو بوخت وو، خو د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم د لنډمهاله پروژو کارونه ټکني شوي دي. کارونه په ټپه ولاړ دي، ټول ماشینونه روډرونه تاسې کولی شئ عکسونه یې واخلئ، ټول په ټپه ولاړ دي، کار مار د څو میاشتې شوې چې نشته. د سړک جوړونې دغه شرکتونه اندېښنه لري که وضعیت همدا ډول دوام وکړي خپله پانګه به له هېواده بهر او ماشینونه به د کباړ په ډول وپلوري. تاوان خو له 100% کې تاوان ده، ټول تاوان ده. مجبور یې چې په کباړ یې خرڅ کړو، له کور شی زیاتره خرڅ هم کړو په کباړ باندې. د افغانستان ایسا اداره وایي چې د ودانیزو چارو د کمپنیو په ګډون نږدې 60,000 بېلابېلو شرکتونو له دې ادارې نه د فعالیت جواز ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د پانګې اچونې د جواز رئیس وایي د بیا رغونې د کارونو د نشتوالي له امله اوس هره ورځ له 5 تر 6 شرکتونو خپل کاري جوازونه لغوه کوي. ما شاهد هستیم که در روز در حدود 4 تا 6 شرکت به اینجا مراجعه میکنن که شرکت خود جواز خود لغو کنن و علت زیادترش یکی که ما قرارداد نداریم، دومی که مالیات پروسیجرها سر ما سخت شده رفته، نمیتونیم ادامه بدیم. افغان حکومت وایي هڅه کوي په راتلونکي کې په بیلابیلو برخو کې د بیا رغونې کارونو ته زمینه برابره کړي. حکومت وحدت ملی و دیگرها تلاش به این است که ما در آینده ها دیگر بریم آهسته آهسته سر پای خود استاد شویم و زمینه کار و شغل هم بر سطح خانواده ها و هم در سطح شرکت ها مساعد بسازیم. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د سې شنبې په ورځ د 3 افغاني شرکتونو سره د ګردن دیوال د سړک دویمه برخه د میدان وردګو د بیسودو ولسوالۍ له دویمې حصې څخه تر بامیانو پورې د سمنګان د مرکز ایبک ښار د سړکونو جوړول او له چاریکار څخه تر نومان لیسې پورې د سړک جوړولو د پروژې تړونونه لاسلیک کړل. د تمیم نوید د سړک جوړونې د شرکت مسؤل وایي چې له دې وړاندې د دوی په شرکت کې تر 10 زیاتو کسانو کار کوي، خو اوس تعداد ډېر کم شوی دی. سابق تقریبا از 30 نفر بالاتر ما دریور داشتیم، کارکنای شرکت داشتیم، ولی نیست تقریبا کمتر از 10 نفر ما. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي تمه لري چې په جوړیدونکو وارسا او بروکسل غونډو کې به د څو راتلونکو کلونو لپاره له افغانستان سره په اقتصادي او پوځي برخو کې مرسته وشي.